سلامونه دوستانو، دې ویډیو کې به تاسو ته 3 تر 4 کمپاونډینګ ټریډ اخلم او تاسو به یې ریزن یا دلیل هم وایم چې ولې دا ټریډ موږ اخیستل. دلته تاسو کتلی شئ زه یو سټیبل پیر انتخابومه چې د مارکیټ په نورمال حالت کې روان وي. سیلور او ټي سي راولمه. دلته تاسو کتلی شئ که دا کنډل چېرته تر دې لیول نه پورته کلوز شو، زه یو هورزونټل لاین دلته ښاغم، تر دې لیول نه پورته کلوز شو موږ ډاون طرف ته ټریډ اخلو. ښه په لیول باندې شو. دلته ګورو کله وخت موږ ته کنفرمیشن راکړو 5 ثانیې کې موږ به د ډاون طرف ته ټریډ اخلو. دلته موږ یو انګالفینګ لرو په 5 ثانیې کې په دې ځای کې. نو دلته کتلی شو چې مارکیټ ښکته حرکت کوي، موږ د ډاون طرف ته ټریډ واخیستلو. دا ټریډ به هم زموږ وین کیږي. کنډل کار څومره غټ پورته لاړ شي خو خیر اخر کې به دا کنډل سور کلوز کیږي. کار څومره پورته لاړ شي خو اخر کې به ښکته راځي او سور به کلوز کیږي زموږ له انټري نه ښکته. صبر ورته کوو. اوس تاسو کتلی شئ کنډل لکه څنګه چې ما درته وویل کنډل ریجکټ وخوړ ښکته راغی او انشاءالله زموږ انټري به ښکته کلوز کیږي. او دا ټریډ هم زموږ وین شو. 3-2 او یو دا کنډل کلوز شو زموږ ټریډ هم وین شو. دلته موږ یو وارې 5 ثانیې کې کنفرمیشن ګورو که چیرې دلته موږ تاییدیه راکړله. ښه یو ګپ ډاون هم دلته راغلی دی، که مو تاییدیه نه شته په 5 ثانیې کې دلته دا کنډل امکان زیات شته چې سور کلوز شي. خیر موږ صبر کوو، ورته د بایرز پریشر زیات ده. که چېرته موږ ته موقع راکړله موږ ډاون طرف ته ټریډ اخلو. دلته زه هیڅ ټریډ نه اخلم. صبر ورته کوو چې دا کنډل کلوز له هغه نه وروسته به موږ یو کنفرمیشن یا تاییدیه راکړي موږ به ټریډ اخلو. تر هغه نه بغیر موږ ټریډ نه اخلو. زه یو ټریډ لاین دلته دلته به موږ د اپ لپاره ځو. 5 ثانیې کې هم کنفرمیشن تاسو ګورئ چې دا ساحه یې دغه کوم ټرینډ لاین زموږ کله دلته یې ټچ شوی پورته تللی بیا ټچ شوی ده او دا ریسپیکټ کړي دلته بیا راغلی ټچ شوی ده بیا راغلی ټچ شوی، یعنې اجازه یې نه درکړې چې ښکته لاړ شي. د بایرز پریشر زیات ده. دلته یو رینجنګ مارکیټ جوړ شوی ده او بایرز به اوس پورته ځي. تاسو کتلی چې دا ټول شنه کنډلز دي، یعنې مارکیټ به نور هم پورته ځي. اوس صبر ورته کوو. که چېرته مارکیټ دا لیول دا کوم لیول چې ما کش کړی دا لیول بریک کړي، د لیول نه پورته لاړ شي نو مارکیټ به نور هم پورته ځي، یعنې ریورس به نه خوري او پورته به ځي. اوس موږ صبر کوو که چېرته موږ ته بله انټري هم جوړه شوله دا ټریډ به زموږ وین سوی انشاءالله. ښه دا تاسو کتلی شئ دغه پیټرن موږ ویلی هم په ګروپ کې شاید عکس هم شیر کړی دی. پیټرن کله وخت چې غټ شین کنډل راسي 2 سره کنډلز 3 کنډل به هم شین وي. دلته موږ کتلی شو یو ګپ اپ راغلی ده او له دې ټریډ به موږ اپایډ کوو نه به یې اخلو. صبر کوو چې دا کنډل هم کلوز شي. دلته امکان زیات شته چې ډاون یا دا کنډل سور کلوز شي. موږ صبر ورته کوو که چېرته موږ ته کنفرمیشن راکړو موږ به ټریډ اخلو. سره کنډل زیات یې 5 ثانیې کې خو ریجکټ کړي د بایرز له طرفه. نو صبر ورته کوو چې موږ ته یې فول کنفرمیشن راکړي موږ به ټریډ به اخلو دی ډاون طرف ته. ښه دا ټریډ مو میس شو. دې ټریډ ته صبر کوو چې دا کنډل کلوز له هغه نه وروسته به بیا تصمیم نیسو. دا کنډل کله وخت دا کنډل له دې لیول نه د هورزونټل لاین څخه پورته کلوز شو، غټه باډۍ یې درلودله. موږ د ډاون طرف ته په ریټریسمنټ کنډل باندې ټریډ اخلو. اوس صبر ورته کوو چې دا کنډل کلوز له هغه نه وروسته به موږ یو ټریډ اخلو پورته طرف ډاون طرف ته. که چېرته دا کنډل پورته کلوز شو، خیر دا کنډل پورته نه شو کلوز، دا مخکینی کنډل هم ویکس لري او د بایرز پریشر زیات ده نو دا به هم ښکته راځي. ما ډاون طرف ته ټریډ واخیستل. دا کنډل به په دې ځای کې تقریبا دا ځای به ټچ کوي دا ایریا امکان یې زیات شته چې دا ځای ټچ کړي تر دې ځای پورې راسي
کوم چې ما هورزنټل لاین وسیستلی دی تر دې ځایه پورې له هغه وروسته شاید یو ریټریسمنټ وخوري خو دا کنډل به فکر کوم دا کنډل تر دې ځایه پورې کلوز کېږي اوس مارکیټ ښکته را روان دی لکه څنګه چې ما درته وویل دا ځای ټچ کړو اوس ګورو ریجکشن ته یي لکه څنګه ما درته وویل په دې ځای کې ریجکشن لري همدارنګه دې ځای ته راغی وایي په همغه ځای کې کوم هورزنټل لاین چې ما ایستلی دی هغه ځای ټچ کړو پورته لاړ که زموږ انټري لږ پورته ولی خیر یا موږ کولی شئ په دې ځای کې د اپ طرف ته ټرېډ اخیستی وای نو دا به غوره خبره وه خیر دا ټرېډ موږ لوز کړ صبر ورته کوو چې دا کنډل کلوز شي په دې کنډل به موږ ټرېډ نه اخلو دا ښه انټري وه د اپ لپاره هم ځکه ما داسې فکر کاوه چې دا کنډل به سور کلوز شي تر دې ځای پورې بل کنډل به اپ طرف ته لاړ شي خو ریجکشن نه وخوړ په دغه یو کنډل باندې ډېر قوي پورته لاړ د بایرز پریشر زیات و پرې نو صبر ته کوو چې دا کنډل کلوز شي له هغه نه وروسته به بیا تصمیم نیسو چې اپ لپاره ځو که د ډاون طرف ته دلته موږ یو بیریش انګالفینګ هم لرو تاسو کتلی شئ بیریش انګالفینګ خو دلته کوم یعنې کوم ریسپیکټ یې نه کړی ورته مارکیټ همداسې پورته تللی دی په دې کنډل باندې زه ډاون طرف ته ټرېډ اخلم دا به انشاءالله وین کېږي دلته تاسو کتلی شئ بیریش انګالفینګ لرو یو کیوم لیول هم لرو داسې یو کیوم لیول هم لرو په دې ځای کې کیوم لیول تاسو کتلی شئ دلته یې ریسپیکټ ورته کړی ده یعنې په دې ځای کې صبر دلته موږ کیوم لیول لرو په دې ځای کې تاسو کتلی شئ مارکیټ څو ځلې دا ځای ټچ کړی ده راغلی دی دلته موږ ډاون طرف ته ټرېډ اخیستل ښکته تللی دلته بیا راغلی بیا ډاون طرف ته موږ ټرېډ اخیستی دلته بیا راغلی او ډاون طرف ته موږ ټرېډ اخیستی دلته موږ کنفرمیشن نه ده راکړی موږ هېڅ ټرېډ نه ده اخیستی یعنې په دې کیم لیول کې کله وخت کیم لیول داسې یو کیم لیول جوړ شو زه به انشاءالله یوه نوې ویډیو هم پرې وکړم مکمله ویډیو ځکه چې هغه تشریحات زیات غواړي له هغو نه وروسته کله مارکیټ دا ځای ټچ کوو او کنفرمیشن یې موږ ته راکړو 5 ثانیې کې موږ ډاون طرف ته ټرېډ اخلو د اپ طرف ته هم همداسې یو کیم لیول جوړیږي صبر ورته کوو چې دا کنډل کلوز شي ما انټرنیټ کې څه مشکل ولو دا ټرېډ به زموږ انشاءالله وین سوی وي تاسو کتلی شئ په دې کنډل باندې موږ ټرېډ واخیستی په دې سره کنډل باندې که تاسو ښه یاد وي دا کنډل باندې موږ ټرېډ واخیستل او دا وین سو ما انټرنیټ کې لږ مشکل ولو او مارکیټ دلته بیا ښکته راغلی او دلته به ریجکټ وخوري او پورته به لاړ شي اوس تاسو کتلی شئ ریجکټ وخوړ او پورته ځي اوس صبر ورته کوو چې دا لیول کراس کوي او که پورته کلوز کېږي امکان یې زیات شته چې دا ریجکټ وخوري او پورته لاړ شي ځکه چې دا اپ ټرینډ ده نو کله وخت ستاسو د مارکیټ کې داسې یو ځای ولیدل ښه موقع ولیدله نو تاسو به ټرېډ به اخلئ د شورټ شاټ لپاره او دا منټین به تاسو نه میس کوئ ښه دلته موږ ګورو یو غټ ویکس لرو لاندې طرف ته دلته تاسو کتلی شئ هغه کوم لیول چې ما ایستلی ده وایي چې په هماغه ځای څخه یې ریجکټ خوړلی ده او پورته سوی ده نو صبر ورته کوو کله وخت دلته موږ ته کنفرمیشن راکړو موږ ډاون طرف ته ټرېډ اخلو دا 5 ثانیې کنډلز تاسو ګورئ په دغه کنډلز دا د کنفرمیشن لپاره نه ده که وړ کنډلز وي داسې د کنفرمیشن لپاره ده اوس موږ د ډاون طرف ته ټرېډ واخیستل که مارکیټ تر دې ځایه پورې راغی دلته بیا د اپ انټریم شته خو تر 10 ثانیې وخت کم ولو موږ د ډاون طرف ته ټرېډ واخیستل او دا به هم وین کېږي انشاءالله دلته تاسو کتلی شئ یو ریجکټ یې وخوړ خیر مارکیټ به نور هم ښکته راځي ځکه دغه سر کنډلز تاسو وینئ دا سر کنډلز دا ډېر قوي کنډلز دي دا بیګ کنډلز ته په دې موږ باور نشو کولی خو دا میډیم کنډلز دي په دې باندې موږ باور کولی شو